سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم. زما نوم عبداللطیف تخلص احمدزی د پیدایښت کال 1402 د بغلان ولایت په داینه غوري ولسوالۍ کې. زه په اول قدم کې چې کله وکلن شولم زما هغه ابتدایي لیسه د موږ په خپل کلي کې تر اول دوم دریم صنفه پورې تر هغه ځای پورې ویلې. ډېر مشکلات په لار کې موږ درلودل. نو د دې د مشکلاتو ترڅنګ موږ هم تر لیسې پورې تللو. هغه چې موږ درسونه ویلې تر 12 کالو پورې موږ ځانونه تر اول نمرګۍ تر عالي درجې پورې فارغ شولو. نو موږ تنه په دې باندې بسنه نه کوله. کمپیوټر کورس د کمپیوټر کورس هم سره شروع کړو. په سان کې موږ انګلیسي شروع کړله. انګلیسي یو داسې ژبه ده چې په ټوله نړۍ کې مشهورترینه ژبه ده او دې ژبې سره سړی کاملا اشنایي ولري. نو نور علمو کې چې دا دوره پسروي نه شي کولی. نو موږ انګلیسي سره زده کړله. پس له هغه کمپیوټر هم زده کړل. نو د شپې موږ تقریبا 4 تر 5 ساعتو پورې خپل مطالعه ادامه کوله. از سال 1400 به طرف همراه با دکتر صاحب عبداللطیف ما همصنفی هستیم. در جریان از اینکه ما همراه دکتر صاحب عبداللطیف بودیم، یک انسانی با تلاش، یک انسانی مهربان، کاملا یک انسانی یک خویی داره که اصلا با افراد دیگری که مشتیم مقایسه نمیشه. بسیار یک انسان اجتماعی است، یک انسانی که همیشه با آینده نظر داره و میخواهی که یک آینده بهتری و خود و اطرافیان خود درست کنه. و از این لحاظ ما دکتر صاحب عبداللطیف یک انسان بسیار پرتلاش و با کوشش دیدم و یک انگیزه بسیار خاص به ما میده. زمانی که یک جا هستیم درس میخوانیم، نو موږ پلار د غټه هیله وله چې زه باید حقوق وایم او په حقوق کې له بهترینو څخه واوسېږم. نو بیا ځان سره مې له کوچنیوالي څخه له ماشومتوب څخه دا هیله وله چې باید زه یو ښه ډاکټر شم تر څو دې خاورې ته د ملت ته او دې وطن ته خدمت وکړم. ځکه چې باید خپل هدف ته رسیدو لپاره ونه وایي چې دا شی سخت دی. سختي باید هیڅ فکر کې ونه نیسئ. باید فکر وکړئ چې دغه پلان په ثقل طور سره موږ عملي کړو. نو موږ زیار ویسته د پوهنتون د ځانونه را انتقال کړل او په دې پوهنتون کې موږ تر دې اندازې پورې درس وایو چې باید موږ خارج پوهنتون یو خارج غټې شفخانې ته د تخصص باره کې ورسو او د وطن لپاره ښه ویاړ اوسېږو. او زه غواړم چې په آینده کې د زړه جراح اوسېږم او داسې جراح اوسېږم چې خپله کورنۍ هغه د مور هیلې هغه باید زه خپل ځای باندې تکمیله کړم. موږ باید داسې نیالګي اوسېږو چې د موږ سوري لاندې خلک کښېني او دوی چې د موږ نه استفاده وکړي. بل څوک نه راسي د موږ وطن جوړ کړي. موږ چې خپل وطن خپله باید سره جوړ کړو. یو مور لکه څنګه چې په خپل بچیانو باندې حق لري، وطن هم په انسان باندې ډېر حق لري. نو دې لپاره باید موږ ډېر څه وکړو. نو په کور کې چې د هغه ځای ټولول، پخلی کول، کالي مینځل، ټول کورنۍ کول، موږ په استراحت سره ګرځېدلو. او کله چې کابل ته راغلو دغه ټول شیان چې د بالعکس ول. زیار ویستل د هدف لپاره د رسیدلو یو ښه چانس ده. نو دغسې زیار باید سړی وباسي تر څو چې خپله لپاره یو ښه ډاکټر شي، یو ښه لاسته راوړنې ولري.